بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ګلالیو، ماشومانو، د نن ورځې درس ته هم ښه راغلاست. زه صفي الله حکیمي یم، ستاسو د ساینس استاد. موږ او تاسې به نن د ذایقې خوند ستاسو د کتاب 9مه پاڼه او 5م لوست به ولولو. موږ تر دې دمه پورې د په مخکیني درس کې د شامه یا د بویولو حس په باره کې غږېدلی وو. نو تاسو په یاد دی چې موږ تاسې په شامه یا بویولو حس کې څه لوستلی وو؟ ښه، موږ تاسې په تېر لوست کې شامه یا بویولو حس کې موږ تاسې ولوستل چې موږ تاسې د پزل له طریقې نه کولی سو چې بویونه حس کړو که نه. مختلف بویونه کله چې یو مواد مثلا یو ګل یا خوړو یا خواړه هغه د کیمیاوي مواد هغه کېږي په هوا کې نشر کېږي، بیا هغه راځي د واړه اجزاوې راځي، بیا موږ تاسې په پزه کې کیني، هلته بیا موږ تاسې پوهېدلی سو چې دا کوم مواد دي چې دا کیمیاوي مواد ترې نشر کېږي. نن به موږ تاسې د ذایقې خوند د ذایقې او د خوند حس په باره کې وغږېږو. ښه، مخکې له دې نه تاسې دوو پوښتنو ته ماته ځواب راکئ. ښه غوږ ورته ونیسئ. د خوړو د خوند په پېژندلو کې د بدن کوم غړی ارزښت لري؟ پوهېږئ چې کوم غړی د ذایقې په پېژندلو کې موږ ته مهم او اړین ده؟ ډېر اسانه ده. موږ تاسې د ذایقې د خوند د حس د حس کولو لپاره موږ تاسې د ژبې اهمیت ډېر زیات ده. موږ تاسې د ژبې په واسطه کولی سو ذایقه او یا خوند حس کړو. صحیح ده؟ موږ تاسې په دې کې ښه ډېر وغږېږو. دویم پوښتنې ته غوږ ونیسئ. ولې ځینې خواړه له ځینې نورو خوړو څخه زیات خوښوي؟ ولې ځینې خلک بعضې خواړه خوښوي، بعضې مختلف خواړه خوښوي؟ ځواب لرئ ورته؟ دې ته به زه درس مو شروع کړو، ښه په تفصیل سره د سوال ځواب تاسو ته درکړم. بل سوال، آیا ژبه د خوړو په خوند باندې له پوهېدو پرته کومه بله دنده هم لري؟ کومه بله دنده ژبه لري که نه لري؟ اوهو، معلومداره ده. ژبه د غږېدو په غږېدو کې موږ تاسو سره ډېره زیاته مرسته کوي. د حروفو په تلفظو کې موږ تاسو سره ډېره زیاته مرسته کوي. راځئ چې ښایي خپل درس هم اوس دوه پوښتنو وروسته شروع کړو. ښه، متن زه لولمه، تاسې په لوړ اواز د ځان سره ولولئ. صحیح ده؟ ښه غوږ ورته ونیسئ. د ژبې په وسیله د خوراکي موادو خوند حس کېږي. ژبه د ترخو، تروو او خوږو د پېژندلو قدرت لري. د غذایي موادو خوند د ژبې په وسیله معلومیږي. ژبه غاښنه او بیضوي شکله عضله ده چې د خولې او غاښونو ترمنځ پرته ده. ژبه په خولې کې پرته ده او ډوډۍ د ژوولو په عمل کې له غاښونو سره مرسته کوي. ژبه د خبرو وسیله ده. موږ باید خپله ژبه د ډوډۍ د ژوولو په وخت کې د غاښونو له چیچلو څخه وساتو او د ډېرو ګرمو خوړو څخه ډډه وکړو. ښه، د نن ورځې موږ تاسو درس د ذایقې د حس په باره کې ده. موږ به نن تاسې لولو چې د ذایقې یا د خوند حس موږ تاسو ته څه ګټې رسولی سي او څرنګه موږ دا خوند یا حس کولی سو. د تعریف کې موږ لولو چې د ژبې په وسیله د خوراکي موادو خوند حس کېږي. موږ تاسې کولی سو د دغې ژبې په واسطه څه وکړو؟ دا خوند حس کړو. ژبه څو برخې لري. صحیح ده؟ زه اوس تاسو ته په بل تصویر کې درښیم چې هره برخه بیل وظایف لري او بیل خوندونه حس کولی سي. صحیح ده؟ موږ تاسې په تېر درس کې د پزې په باره کې ویلي وو چې کله چې د کیمیاوي مواد په هوا کې نشر کېږي، پزې ته راځي او
په پزې په اخر کې هلته داسې کیمیاوي مواد دي چې هلته داسې عصبي حجرات دي چې بیا هلته په عصبي حجراتو کې دلته په عصبي حجرات راځي دا کیمیاوي مواد په عصبي حجراتو کې تجزیه او تحلیل کیږي او مغز ته بیا پیغام لېږل کیږي چې دغه مثلا فلانکی خواړه دي او یا مثلا دغه عطر ده یا دا ګل ده یا هر بد بوی یا ښه بوی موږ تاسو هلته د کیمیاوي موادو د حس کولو حجرات عصبي حجرات لرو. همداسې دا ژبه چې ده ژبه همداسې حس کارونه لري. صحیح ده کله چې موږ تاسو یو خواړه خولې ته وراچوو موږ تاسو به کولی سو د همدغه ژبې په مختلفو برخو په واسطه باندې هغه خواړه باندې پوه سو چې دا کوم خواړه دي. صحیح ده. بل مو ویل چې ژبه د ترخو تروو او خوږو د پیژندلو قدرت لري. څنګه ده ژبه 4 مختلفه خواړو خوند حس کولی شي. کوم دغه 4؟ ترخه، تروه، خواږه او یو بل ده تروش. صحیح ده. زه به اوس تاسو ته در وښیم په بل تصویر کې چې کومه برخه د کوم خوند حس کولی شي. دغه ژبه تاسو دلته ووینئ دا د ژبې شکل ده. موږ تاسو د ژبې په څوکه برخه باندې د ژبې د څوکې په برخه باندې موږ تاسو خواږه او یا هم خوږ خوند حس کولی سو. وروسته لغه دغه برخه چې تاسو وینئ دغه برخه دواړو خواو ته تروه خوند موږ ته حس کولی شي. تروه او یا هم مالګین. صحیح ده. کله چې موږ تاسو یو خواږه خواړه راواخلو اوس مثلا د مالګه یا د بوره په نظر کې ونیسئ. تاسو د ژبې څوکه بورې ته ورغله په پیږئ چې دغه بوره ده خو د ژبې څوکه باندې تاسو ډېر د وړه برخه تاسو اوس درخوایم ډېره د څوکه ده کنه په دغه برخه باندې که تاسو مالګه وغواړئ حس کوئ خوند وګورئ تاسو نه شئ پوهېدئ. صحیح ده. چې مالګه راواخلئ او د ژبې څوکه پرې ورکېږدئ تاسو به پرې پوه نه شئ ځکه چې د ژبې د څوکه چې ده دا د خواږه خوند لپاره ده. صحیح ده. وروسته بیا دغه پاتې برخه د تروش خوند لپاره ده. د تروش او د تروو او د مالګین توپیر په څه کې ده؟ تروش شیان لکه لیمو، نارنج دغه تروش شیان دي. صحیح ده. د اسیدي مواد لري. خو تروو او یا مالګین هغه مواد دي چې لکه مالګې غوندې مزه ولري. صحیح ده. او بیا د ژبې پاتې اخره برخه د ترخه حس د حس کولو لپاره ده. ترخه خوند حس کولو لپاره ده. که تاسو د مرچ راواخلئ هغه د ژبې په مخکنی خوا کې یعنی ګمان مې هدف مې دغه نیمایي برخه ده. د نیمایي برخې نه را دې خوا هر څومره چې ترخه مرچ مې په دغه ژبې په دغه خوا باندې وګورئ تاسو نه شئ پوهېدئ. او تاسو دا کار کولی هم شئ امتحانولی هم شئ. مرچ راواخلئ ښه یې وزویئ خو کوښښ وکړئ چې د ژبې اخرې برخې ته یو نه شئ. د ژبې اخرې برخې ته یې مه وړئ. په همدا د ژبې په مخه خوا کې د غاښو په کومک سره تاسو ښه وزویئ. د زویدلو وروسته دغه د ژبې اخرې خوا ته یې مه بیایئ او همداسې تېر کړئ. تاسو به وګورئ چې د ژبې د ترخه خوند باندې به تاسو هېڅ پوه نه شئ.
بیا تاسو ته وایم د ژبې مخکینی څوکه خواږه خوند حس کولو لپاره ده وروسته له هغه نه بیا د تروو یا د مالګین خوند حس کولو لپاره ده او بیا له هغه نه پس بیا تروش خوند حس کولو لپاره ده او بیا د ژبې آخره برخه چې ده نږدې حلق خواته دغه د تاسې د ترخه خوند حس کولو هغه تاسو ته درکوي صحیح ده تاسو ته خواږه د ترخه خوند حس کول توان تاسو ته درکوي او بل مو څه وویلې ژبه د خوراکي موادو خوند حس کولو ده څلور خوند حس کولای شي کوم څلور خوند دي ترخه خواږه تروه او بل تروش خوند صحیح ده د غذایي موادو خوند په همدغو ژبې په طریقه باندې سړی په پوهېدلی شي ژبه غوښه ده شکل یې ټوله غوښه ده صحیح ده او بیضوي ګرد شکل لري چې د خولې او غاښونو ترمنځ پرته ده په دې باندې هم موږ تاسو پوه اوسئ د خولې او د غاښونو په منځ کې پرته ده ژبه په خولې کې پرته ده او د ډوډۍ په ژولو کې هم مرسته کوي صحیح ده ژبه او غاښونه د ډوډۍ په ژولو او په هضمولو کې کومک کوي خو کوښښ ډېر زیات وکړئ ځکه چې دغه ژبه د موږ تاسې د غوښې نه جوړه شوې ده چې هېڅکله هم دغه خپله ژبه ونه چیچئ ډېر داسې خلک شوي دي چې فکر یې نه وي د خپله ژبه یې ډېر په هغه چیچلي او ژبه یې ورته قطع شوي ډېر فکر ورته ونیسئ چې داسې کار تاسې ونه کوئ یو تکرار بیا هم تاسو ته کوم لنډیز د درس څلور خوند موږ تاسو په ژبه باندې حس کولی شو موږ تاسې ژبه د خوند د حس کولو وسیله ده او موږ تاسې له ژبې نه د خوراکي موادو د ژولو لپاره ګټه ترې اخلو او ژبه غوښینه او بیضوي شکل لري د نن ورځې درس ته هیله ده چې زده کړی مو وي تاسې په خپلو کورونو کې ارزونه هم تاسو خپلو کورو کې حل کوئ کورنۍ دنده مو هم له یاده ونه وځي د الله په امان